په کونړ کې بیا دا سپین جومات دی او له دغه ځای نه به موږ روانېږو تر څوکۍ نرنګ کوټکي بازاره پورې. افغانستان کې به یو په اودس کې ګرځي او یو به صبر او حوصله کې چې دا ونه کړي نو زموږ د کونړ سفر لا هم جریان لري. راورسېدو څوکۍ مرکزي بازار ته. څوکۍ د کونړ هغه ما ته ویلې وایي کاریا به ستړی مه شي د کونړونو نه په خیر راغلی دا داسې چل چې وګیستی زما هغه احساسات یې ټول مړه کړه. یا د سترګو تور د زړه درمانانو ښایسته جانانه او لیونې درپسې شومه. دا موټر د ولس موټر دی باید ولس ته استفاده وکړي. چا چې هېر کړی ما تل راته هغه یادوي زما په شان د خپل زړګي نه په عذاب څوک دی. ما ورته ولیکل شاداب ما سلام یې واخله هغه ویل زه بښنه غواړم. شاداب څوک زه د کباب وایي زه د کباب ورته وایي چې دې ته موږ هغه مصالې استعمالوو چې دلته خلک ګوري خاص کر د نورو ولایتونو خلک د دې ډېر شوقیان دي. خټکی دی کیله ده الوګانو جوس لري الوګانو جوس نه جوړېږي ولې نه جوړېږي دې ته ګوره ډېره ذایقه‌دارې دي او خوندورې دي. لکه مفت او ځکه خوندورې مفت نه دي پیسې رانه وروسته اخلي دلته یې ځان سره وایي چې پیسې درسره نه وي بیا به کالي انځي. چې سپین جومات ته راشي او بیا د ځوانانو رهبر ونه ګورئ دا خو بیا نه کېږي. چای نو پټایوړه چای هم د ځنې خال چا هوس پرستوي خرڅ کړه په ښار ځواني. سلامونه درنو هیوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ. زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې. سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو ښایسته کونړ ته راغلی یم. په کونړ کې بیا دا سپین جومات دی او له دغه ځای نه به موږ روانېږو تر څوکۍ نرنګ کوټکي بازاره پورې. هلته به ورځو هلته به خبرې اترې کوو هغه میلوال چې له لرې لرې پرتو سیمو نه راغلي دي او د دغه جنتي وطن له منظرو نه خوند اخلي. لکه څنګه چې تاسو په دې بیکګراونډ کې به ښکاري دا هغه ځوانان دي چې د بېلابېلو ولایتونو نه راغلي دي صرف دا د سیند په غاړه چې د الهي فریضې ادا کولو په موخه یعنې دلته مونځونه کوي دوی دي او له دې وروسته چې هغلته ورځي هلته سپین جومات کې بیا هوټل دی هلته شیریخ دی هلته شیدو چای دی هلته سمبوسې دي هغه نوشیجان کوي او همداسې بیا چکر او منظره کوي. دا ډېر ښایسته ماحول دی تاسې وګورئ دومره جنتي وطن الله تعالی راکړی دی چې د ښایست پرې ختمه ده. دغه جنتي وطن دغه جنتي ماحول تکې شنې پاکې اوبه او دغسې زرغونه ساحه په رښتیا هم د ستایلو ده. تاسې دغه وطن وګورئ دغه نندارې وګورئ دا د وطن ښایستونه وګورئ. الله تعالی دا هر څه د افغانانو په نصیب کړي دي. هغه ډېر خوشبخته دي چې د دې خاورې په غېږه کې ژوند کړی او په دغه خاوره کې لا هم ژوند کوي. او هغه مسافرونه چې له هېواده بهر دي خو د دې هېواد سره زړونه تړلي دي دغه خپرونه هم ځانګړې هم هغو لپاره ده چې دغه هېواد تاسو ته وښیو. راځئ راسره پاتې شئ نه یوازې چې د دې ځای ښایستونه به راخلو ورځو نورو ځایونو ته هلته به خبرې اترې کوو د ځوانانو سره به ټوکې ټکالې کوو او د دې ځای ښایستونه به راخلو تر تاسې رسوو. له موږ سره پاتې شئ مخکې ورځو او دغه خپرونه ستاسې لپاره چمتو کوو. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مو شئ په خیر راغلی چې سپین جومات ته راشئ او بیا د ځوانانو رهبر ونه ګورئ دا خو بیا نه کېږي. زما تر څنګ ولاړ د افغانستان د رضاکارو ځوانانو رهبر احسان الله کاریاب راسره ولاړ دی همدارنګه نور ملګري راغلي د بېلابېلو ځایونو دغه ځوان هم دی. سلام علیکم چې راسره نس کوي خوشحاله اوسئ. اجمل صافی صاحب اجمل صافی خالد
ډېره مننه. ستاسو نوم مبارک؟ ایاز عبدالقیوم. عبدالقیوم. ټول ستړي مو شي په خیر راغلي، اختر مو مبارک شه، خوشحاله اوسئ. کاریاب صاحب پیل به له تا وکړو، خبر شوم چې قرباني دې کړې وه. والا د اختر قرباني مې کړې وه. په لومړي سر کې ټولو افغانانو ته، هغه کو د هیواد نه بیرون دي، مسافر افغانان دي او هغه هیوادوال چې د هیواد په داخل کې دي، او ټولو ځوانانو ته، مشرانو ته، افغان میړنیو خویندو ته، ټولو ته د اختر مبارکي وایم او په ځانګړي ډول باندې تاسو ته. خوشحاله اوسئ. خلک رهبري څنګه روانه ده؟ ځوانان در سره متفق دي نه دي؟ بس په وطن کې خو خامخا څوک به دې مني او څوک به دې نه مني، خو بس مبارزه وکړې، د وطن لپاره به کار کې. او دغه د اختر نن دویمه ورځ ده، سپین جومات ته راشو، دلته د ملګرو سره کیسې وکړو، بنډارونه وکړو، بس همدا ژوند دی. نو ډېره مننه. صافی صاحب د دې مې یو کمال ومنلو چې ډېر ښه کمال یې دا و چې دې د چا نه غلا ونه کړله، نه یې چا نه رشوت واخیستو، نه یې په چا سودا وکړه، نه هېڅ یې ونه کړل. خپله یې په ملګرو باندې غږ وکړو چې څومره وسه د ستاسې کېږي، تاسې خپله وسه وکړئ، زه ځان د موټر اخلم. یو غټ سړی وکړو، په خپل ملګرو باندې ډاډه شو، هغه د اوس د موټر خاوند دی. خو جالبه دا چې موټر کې موږ ته چکر نه راکوي. مخلص صاحب دا ته څه وایي، زه خو ټوله ورځ په ننګرهار کې ما، په کونړ کې ما، کابل کې ما، زه خدمت کې ما. دا موټر د ولس موټر دی، باید ولس ته استفاده وکړي. او تیل څوک اچوي پکې؟ بس ولس بیا اچوي که زموږ او تاسې ولس یې اچوي. ولس یې اچوي. ډېره مننه. په دې وروستیو کې تاسې حامد کرزي سره ملاقات وکړ، کرزي صاحب درته مینه درکړه؟ والا رښتیا درته ووایم، مخلص صاحب د افغانستان په رهبرانو کې، په مشرانو کې، په کرزي صاحب کې دغسې یو ځانګړنه ده. زه وایم چې د افغانستان د یوې غرایزې سیمې یو داسې وګړی، یو داسې شخص چې هغه د لاندې خلکو د فرهنګ او کلتور سره ناشنایي او ډېر سخت مجازه سړی، او د کرزي صاحب خواته ورغی او کرزي صاحب ورته داسې یوه خندا وکړله او بس بیا هغه ټوله شیبه ورڅوله د منځه وړي. نو کله چې زه لاړم د کرزي صاحب سره مې ملاقات وکړو، ما ته یې ویلې وایي کاریابه ستړی مه شي، د کونړونو نه په خیر راغلی. دا داسې چل چې وګیستی، زما هغه احساسات یې ټول مړه کړه. نو هدف دا دی چې کرزي کې ډېره مینه ده، ډېر پروټوکول یې راکړو، ډېر ناز یې راکړو. کله چې بیا د ارګ نه راوتلم نو بیا یې راته 3 موټرې زریانې راکړلې وای، کاریابه دې موټرو کې هماغه پی پی ایس موټر یې راکړلې وای، کاریابه دې چارای عبدالله پورې په دې موټرو کې لاړ شه. یعنې دومره مینه یې راکړله چې هغه الفاظ زه نشم بیانولی. ډېره مننه. د اسلامي امارت مشرانو سره څنګه؟ والا الحمدلله ټول ښه مشران دي. داخله وزیر صاحب چې دی په ولسونو کې ډېر محبوبیت لري، دفاع وزیر صاحب ډېر محبوبیت لري، د استخباراتو د رئیس صاحب وثیق صاحب ډېر ښه محبوبیت لري. زمونږ مشران دي او انشاءالله ملاقات به برابر کړو. خو کرزي صاحب سره مې ملاقات شوی. ډېره مننه. لوی ارمان مې په ژوند کې دا چې څه دی چې درته وکړم، د کیمرا باندې به خلکو ته وښایم چې زما په کوټه کې او زما په ټلیفون باندې اکثره وخت د رئیس صاحب پروفایل وي، او رئیس صاحب را باندې ډېر ګران دی. ډېر ګران دی. دا پروفایل تر څو چې ژوندی وم او رئیس صاحب په وطن کې دا پروفایل به همدغسې او که د وطن نه ووتو بیا یې بدلوم. بیا یې بدلې؟ نه کارزي ته ورباندې ووتلو بیا څنګه؟ نه بیا یې نه بدلوم، ځکه چې زموږ مشر دی او باید د خپلو مشرانو احترام وکړو. ډېره مننه. یو وخت کې تا یو بل فارمول هم خلکو ته ښودلی و او ډېر ښه کار دې کړی و چې واړه واړه چرګوړي غټ کړئ، هغه وپالئ، د هغه هګۍ خرڅې کوي، د هغه له طریقه تاسې خپله کورنۍ حمایه کوي. دا خبره تا کړې وه او ډېرو خلکو عملي هم کړله. داسې بل څه دې په ذهن کې پاتې دي چې د هغه د طریقه ته وکولی شي چې هېوادوالو ته یو ګټه ورسوي؟ مخلص صاحب خبره دا ده چې دا کوچني کوچني کاروبارونه چې دی دا په لویو کاروبارونو باندې بدلیږي. په دنیا کې دا معمول دی چې خلک د خپلو خلکو دپاره، د خپلو ولسونو لپاره دغسې په اصطلاح تجربې کوي. خو زمونږ او ستاسو د یو متوسطې کورنۍ لپاره کو یو سړی 50 چرګان واخلي او په ورځ کې دا 50 چرګان په اصطلاح په 10 روپۍ هګۍ حساب کې 50 چرګان هګۍ واچوي 500 روپۍ شوي، 500 افغانۍ شوي. نو زمونږ او ستاسو یو متوسطه کورنۍ په دغه 500 افغانۍ باندې ساتل کېږي. خو زمونږ په وطن کې دغه کلتور ډېر بد دی چې یو سړی یو کسب کوي، یو کار کوي، یو پرمختګ کوي، یو نوښت کوي، نو هغې ته بیا ننګونې متوجه خلکو ته وایي چې وګوره دا څومره کمزوری سړی دی چرګان ساتي. نو په نورو دنیا کې خلک پرمختګ کوي، خلک د پرمختګ لپاره بهانې لټوي، لارې لټوي. خو زموږ په وطن کې خلک د خلکو پورې خاندي، د خلکو د کسبونو پورې خاندي، او دا چې دی په دنیا کې ډېره کمزوري تجربه ده. باید یو بل وزغمو، د یو بل د کاروبارونو لپاره لا سپورټ وکړو او د لا پرمختګ لپاره کار وکړو. ډېره مننه. کاریاب صاحب په ټولنیزو رسنیو کې ماشاءالله ډېر محبوبیت لري، ډېر خلک دې تعقیبوي، ډېر ځوانان دې تعقیبوي.
کله کله په دغه ټولنیزو رسنیو کې یو نیمه خبره د سترغه وشي داسې یو خبرې چې هغه د کولو نه کوم ځوان ورته وکړي یا د شوخۍ نه کوي یا د بل څه نه کوي دوی باندې ته دردېږي بیرته دې چې کله توصیه هم ورته نه ده لیکلې چې دا خبرې مه کوئ یا ویې کوي ستا عکس العمل ورسره نه ګورو آیا د ځوانانو دغه احترام کې که نه غواړي چې خلکو داسې خبره وکړي لومړی خبره دا ده مخلص صاحب په وطن کې د یو بل زغمل مهم دي که موږ او تاسو یو بل ونه زغمو کله کله وایم چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې هغه قومونه چې هغه رسمي قومونه دي ملي قومونه دي تاجک شو پښتون شو هزاره شو نورستاني شو پنشيري شو د افغانستان ټول قومونه دا ټول سره ورونه دغه تفرقه باید ایجاد نکو چې زه پښتون یم او بل وای زه تاجک یم بل وای زه کونړی یم او بل وای زه د هزاره یم نو راځي چې د ملي ګرای لپاره کار وکړو د ملي یووالي لپاره کار وکړو ملي یووالی داسې رامنځته کېږي چې کونړ ته یو بدخشي راغی یو پنشیري راغی نو د کونړ ځوانان باید ټول د هغې احترام وکړي د کونړ نه باید ښه کلتور ویسي ښه فرهنګ ویسي که موږ او تاسو پنجشیر ته لاړ شو بدخشان ته لاړ شو تخار ته لاړ شو جوزجان ته لاړ شو نورو سیمو ته لاړ شو او دغه هلته هغې باید زموږ احترام او قدر وکړي او د هغې جغرافیه موږ ومنو زموږ جغرافیه هغې ومني او د خپل وطن د آبادۍ او پیشرفت لپاره کار وکړو نو انشاءالله وطن جوړ دی زما پوښتنه ځواب نه شوله څنګه دغه منفي د منفي تبصرو خبره مخکې مې ویلې چې په دې وطن کې زغم مهم دی ما ته د خپلې جامې ډېرې مهمې دي ځکه دا مې په دولت شاه استاد باندې په جلال آباد کې په 2000 افغانۍ باندې ګنډل دي ولې په یو چا باندې د خپلې جامې څیرې کړمه نو په دې وطن کې چې تعامل ونه کړي په دې وطن کې برداشت ونه کړي حوصله ونه کړي نو خلک را لګېږي ستا هغه حیثیت له منځه وړي نو باید ته ډېره حوصله وکړې او یو په ټولنه کې د یو چا استازی به نه یم خو د دې ټولنې خادم یم پیغام دا دی چې دغه ولسونه په تا باندې دومره اعتماد کوي باور کوي نو دی و چې د 15 کنځلې موږ ډیګاریا به وې زغمه بالکل ډېره مننه او رهبري هغه وخت کېږي چې کله ته د ولس خبره ومني ولس له منځه راپورته شي ولس ته بېرته خدمت وکړي زموږ صافي صاحب سره هم لږ صافي صاحب سره صافي صاحب د دې په فرمایش ما خو خپله غوښتل چې خبرې سره وکړم څنګه یې شکر دی همو شب کاریاب سره د څه وخت ولیدل کاریاب صاحب خو زما د وخت ملګری دی او انشاءالله موږ هم ته دغه ستا په شان اوس یې چېرته ولیدو اوس شریک رالو د کلي نه راغلی بس د کلي نه شریک رالو او راغلی دې مې ځان راوستی دا هم راغی را سره ښه ډېر ښه دی چکنه دې خوند واخیستو که ډېره مزه وکړه که نه دلته ورشئ ښایسته هندوانې به هغې کېږي هندوانه مو خوړل. یخ یخ هندوانې دي دواره هم ډېره کړله ډېره مننه صافي په صاحب رمضان الله تعالی دې باعزته تاسو هم مېلمستیا کوو خوشحاله اوسئ الله مننه. تعالی خلک وده. کاریاب صاحب خوشحاله اوسئ خوشحاله شوم په لیدو ته خو زما د ډېرو سفرونو ملګری یې. پوهېږم مزار شریف ته یو ځای تللي وو هرات ته یو ځای تللي وو ډېر سفرونه موږ دې کړي دي یو ځای سفرونه کې ولایتونو ته چې ځو هوایي تللي. نورستان یو هوایي دغلته هوایي میدان کې چې موږ خپرونې وکړې هغه ننګرهار میدان هوایي کې موږ خپرونې وکړلې د میدان هوایي د مسعود سره د پیلوټانو سره بیا په تیارو کې وګرځېدو ډېره مننه. بس ښې خاطرې لرو ډېر یو یو بل نه. سنګین انسان هم دی ګوره ډېری خلک خو یې داسې پېژني چې دا کله کله یو وړوکی پیغام راخلي مثال یې در کوم درنو هېوادوالو دی یوه بله ورځ یو ځای کې روان و یو تیږه پراته وه دې خپل موټر ورپسې ودرولو هغه تیږه راواغېستله ایسته یې واچوله یعنې خلکو ته په کمنټونو کې دا لیکلي وو چې کاریابه دا کار تا قصدي کړی دی قصدي څنګه کړی چې دا تیږه دې اچولې وه موږ چې په لاره ځو موږ تیږه نه وینو تی یینې نو دوی ورته دونه جواب نه ورکړو چې وروره تاسې بیا نه یینې خو زما وطن دی زه یې ګورم پیغام دی خلکو ته پیغام دا دی چې وروره دا سړک چې دی دا زموږ او ستاسو ملي شتمني ده بالکل. د ملي شتمنۍ د جوړېدا لپاره د دې د پاکوالي لپاره باید ټول کار وکړو خو زموږ میسج او پیغام هم همدا خو دا خلک چې دی وطن کې خیر زه وایم وې زغمه کاریابه خلک به هر څه وایي او جانانه مه د چا منه نه یې منمه بالکل. نو خلک به هر څه وایي کور دې ودان. نو کاریابه زغم ډېر مهم دی په افغانستان کاریابه کې او دلته به اوداسه کې ګرځي که نه؟ په افغانستان کې به یو په اودس کې ګرځي او یو به صبر او حوصله کې بالکل. چې دا ونه کړي نو بیا به د دې وطن نه مهاجرت کوي نو ډېره مننه ډېره الله مننه. تعالی دې موږ او تاسې نه مجبوروي چې بل ځای ته لاړ شو درنو هېوادوالو دغه ځوان خبرې مو واورېدلې له تاسې مننه چې راستئ راځئ د کونړ ښایستونه هم در باندې ګورو د کونړ د ځوانانو سره زموږ خبرې لا هم جریان لري
سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو د اختر ورځې شپې دي موږ هم خوشحاله یو چې د وطن له منظرونو خوند اخلو دغه ډلې ځوانان هم راځي د جنتي وطن دغه ماحول نه خوند اخلي او خپلو کې سره راغلي تر څو میله وکړي دغه ځوانان زه نه پېژنم چې د کوم ځای نه راغلي خو وبه پوښتو چې د کوم ځای نه راغلي سلام سلیم شي په خیر راغلي وعلیکم السلام مننه نوم مبارک عبدالرحیم عبدالرحیم د کوم ځای د کوز کونړ خیول او د خیول سوالي بیا خو کلیوال را پنځه کا السلام علیکم وعلیکم السلام نوم مبارک دی ابراهیم رحیمی ابراهیم رحیمی رحیمی صاحب څنګه یې شکر الحمدلله نظر دې کمزورې شوی دی لګي ولا داسې لږ لږ دغه مر قسم کو سره باور کوو مونږه د مر سره لږ دغه شو اساسیت لري ورته لږ اساسیت لري سټایل لپاره سټایل لپاره یې ها ها تاسو ستړي مشي زه هم ستړي مشوي هماین نوم دې څه دی امین الله امین الله تخلص احمدی 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 صاحب څنګه یې شکر ته اختر دې پیل کړی د خیره ژوند چارې څنګه روانې دي الحمدلله زه دې ودان نه ژوند اوس دغه ځوانان سره خبرې کوو نوم مبارک دی حبیب الله ننګرهار ننګرهار صاحب د کوم ځای نه راغلی د خیوي ولسوالۍ خیوي ولسوالۍ نه د ښایسته ولسوالۍ نه راغلی بالکل خیوه په ما ډېره ښه لګېږي ځکه زموږ وطن دی بالکل ته زمونږ وطندار موږ د ویډیوګانې ګورو لایک کوي ښه او را پنځه که بیا نو دا ډېر ښه سړی دی ویډیوګانې لایک کوي راته بالکل نوم مبارک دی معراج خیوال معراج خیوال ته هم د خیوي او د خیوي مطلب ټول یوه ډله ده ټول یوه ډله تر کیمرامینه پورې او ډېره مننه کور مودام خوشحاله اوسئ ما ته یو چا شیطاني وکړي دا ډېر ښایسته ترنم کوي ترنم پې کوو که نه کوي ستاسو اجازه ده او اجازه ده اجازه ده بالکل ترنم خو به راته کې راوبه انشاءالله که نه او بیتونه د چا دي بیتونه دي اقبال سے اقبال صاحب دي ښه نو راته ترنم یې که او ښه ښایسته غږ دې وباسه چې شرنګېدلی غږ دې واورو دنګه د شمشاد غوندې دنګه د چنار ځواني دنګه د شمشاد غوندې دنګه د چنار ځواني خدای ګران یوړلا خړوبو یار ځواني خدای ګران یوړلا خړوبو یار ځواني بیا بخار تن درزم بیا بمین نکوم بیا بخار تن درزم بیا بمین نکوم نور بدما کړما کلی کې قرار ځواني خدای ګران یوړلا خړوبو یار ځواني خدای ګران یوړلا خړوبو یار ځواني دنګه د شمشاد غوندې دنګه د چنار ځواني خدای ګران یوړلا خړوبو یار ځواني خدای ګران یوړلا خړوبو یار ځواني چایلو پټایولا چای هم د ځان خال چایلو پټایولا چای هم د ځان خال چا هوس پراستوي خر سکړه بخار ځواني خدای ګران یوړلا خړوبو یار ځواني خدای ګران یوړلا خړوبو یار ځواني نه ځان د چاکلو نه سود ځان کړلو نه ځان د چاکلو نه سود ځان کړلو هغه لیونی خوباس تیر کړه په دار ځواني خدای ګران یوړلا خړوبو یار ځواني خدای ګران یوړلا خړوبو یار ځواني ویل اقبال د جنوب قطار لاړې ویل اقبال د جنوب قطار لاړې ویل پسرو شوندو ودی خوري خامار ځواني خدای ګران یوړلا خړوبو یار ځواني
دنګه د شمشاد غوندې دنګه د چنا ځواني خدای ګران یوړلا خړوبو یار ځواني خدای ګران یوړلا خړوبو یار ځواني. ډېر ښکلی دی ماشاءالله. الله تعالی دې دا شرنګېدلی غږ همدغسې لري. کور دې ودان چې د ترنم په ټال دې وزنګولو ډېری هېوادوالو به ترېنه خوند اخیستی وي. یو څو ټپې راته نه کړې کوم سرود کې ویلی شي؟ مهرباني. یپما دکړی کړي سبلا دنو چې د نامه تعویز می پوندو کپوندو ترازینا یا دسترګو تور تور د زړه درمانانو خسته جانانا او لیوانه در پسې شما وچی ما سوتن شي خلق کم شي نو ما سرغم شي چې جانان بچیر توینا زما چې جنازه ستاسو کوسکی تیری دا داو آیا جانانا سدی زړکی تیری دا زما چې جنازه ستاسو کوسکی تیری دا داو آیا جانانا سدی زړکی تیری دا. زه خو یم چې موږ همدغسې غوږ نیولی او تا را دا ترنمونه کولی دا مازدیګری په همدې باندې را رنګین وې څومره به خوند کولی خو په دا دومره جبر نه کوو ستا د کور ودانې چې یو د غزل د ترنم کو بل د ټپې راته وکړلي او په ډېر ښه انداز یې راته وکړلې طرز او هغه انداز ته ډېر ځانګړی او کور دې ودان اوس هندواني خرچه خو به کې که نه دومره ستا شعرونو ته غوږ وو سره کوم هندواني خرچه هندواني به راته واخلې وبې خورو دا خرچ بالکل واخلې که نه دا درته وایي چې صحیح ده ولې ته خپله نه شي ویلی نه دا مانه مخکې شو که نه اوس یعنې تا دا خبره کوله ما کوله ډېره مننه ځوانه خوشحاله اوسئ اختر دې څنګه پیل کړی ښه دی د اختر مې ښه په خوشحالۍ پیل کړی دی رحیمي صاحب اختر کې چا سره مبارکي کړې ده که نه ولې غوسه معلومېږي بالکل کومه خبره بالکل چې مبارکي دې کړې ده که نه غوسه یې مبارکي مې کړې ده ډېره مننه کور دې ودان خوشحاله اوسئ چې خبرې اترې دې راسره وکړلې داسې دې خدای پاک ژوندي لري ډېره مننه خوشحاله اوسئ وروره الله مو کور مو ودان. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مو شئ په خیر راغلی زموږ د کونړ سفر لا هم جریان لري راورسېدو څوکۍ مرکزي بازار ته څوکۍ د کونړ هغه ولسوالۍ ده چې پرنفوسه ده ډېری خلک دلته راځي دغه ولسوالۍ د ښایستون نه خوند اخلي دغه بیا لوی بازار دی د هغه سر نه شروع تر هغه سره پورې هلته بیا یو عمومي مسجد دی غټ چې د لرې لرې پرتو سیمو نه ځوانان مشران او همدارنګه د کلي ماشومان راځي دلته الهي فریضه ادا کوي راغلي دلته یو ځای دی ډېر ښایسته سپیشل جوس ورکوي موږ یو ځل مخکې ورته راغلي یو او دا ځل ورته بېرته راغلی یم خواته دا مې لا خبر کړی نه چې زه سره خپرونې کومه سلام علیکم صدقې جوړ اوسئ خیرت دی جوړ تکړی څنګه یې استاد شکر الحمدلله ژوند چارې څنګه روانې الله یې ډېر احسان او خدمات دې څنګه روانې شکر الحمدلله
ملګری دوستان راځي ته ډیر زیات موږ خو یو ځل تا ته راغلي وو ستا په ذهن کې به نه یم ځکه هغه وخت کیمره را سره نه وه میک را سره نه و دا د جلال آباد نه سپیشل تا پسې راغلی یم دې سره خبرې اترې وکړو جوس نن سبا ګیلاس په څو دی 50 روپۍ دی مینوال لپاره او عامو خلکو دپاره 50 او دې کې ښه غټو وړوکې شته ضرور یو 80 روپۍ یو 100 روپۍ دی یو 50 روپۍ بهرحال ځینې خلک د دې ورځو نه د راتلونکو خلکو نه غلطه فایده لري موږ خو دا 14 کاله وشو دلته یې موږ وایو چې هغه خلک چې راځي د کونړ ولایت ته د یو تفریح په نیت موږ بیا د هغې ته خدمت وکړو د مزدورۍ په تمه نه کور دې ودان کله چې ته دا فکر ولري نو انشاءالله تبارک چې ستا به مزدوري هم ډېره کېږي خلک هم ډېر راځي او لکه څنګه چې زه ته راتاو شلم همدغه چې به خلک درته راځي زه ډېر خوشحاله یم چې یو څو ځوانان هم درسره مصروفه وي کار هم ورته کوې او جوس څنګه دی جوس ښه دی شکر الحمدلله لږ شانې ما ته راواچوه که چې ویې ګورو پیسې درکړو استاده ښه استاد جي دا چا دی دا به د بل چا دی د بل چا به وي دا ستاسو لږ بچ کا دی لږه په دې کې مڼه ده کیله ده پوه شوې او خالص شی دی ماشاءالله پوه شوې ځینې خلک پکې کیمیکل شی نه چې موږ کار نه کوو هغه نه اچوئ ماشاءالله څومره خوندور دی درنو ملګرو د کلیوالي ساحو او په دغسې لرې پرتو سیمو دغه جوس او هر څه چې ډېر ځانګړي خواري زحمت پکې ډېر وباسي او هغه طبي شیان چې هغه پکې وراچوي یعنې دې خپل ویل چې ځینې ځایونو کې کیمیکل لا مواد وي خو دلته بیا د دې هر څه نه پاک وي ځکه دلته هغه ځوانان چې راځي هغوی دوی پېژني یو بل سره ناسته ولاړه کوي نو په دې خاطر باندې کمزوری شی ورته نه جوړي دا جوس به زما در سره دلته دغه خبرونه پوره کړو بېرته راځم درته صحیح دي ډېره مننه استاد محترم الله تعالی دې ښه لره ژوندی اوسې السلام علیکم استاد څنګه یې د پیکوړو جوس لري سړی مې د ایران باندې پیکوړو جوس لري وای دا خو شیخ ما ته نه بل دا هغه پکوړې دي چې دې ته موږ عزت کباب وایي زه کباب وای عزت کباب ورته وایي چې دې ته موږ هغه مصالې استعمالو چې دلته خلک ګوري خاص کر د نورو ولایتونو خلک د دې ډېر شوقیان دي په دې وجه باندې چې دې باندې موږ ډېرې خواریانې کوو واده او دغه دي پوه شوې ماشاءالله زما ډېر ټیټ کار دی په دې باندې دا دې نه در کوم کیمرې ته مې نیولې چې خد درانه هیوادوالي وګوري ته ځوان وګوره څنګه دا زموږ د کونړ تحفه ده پوه شوې او بار نه چې مینوال راشي ډېر په شوق یې خوري پوه شوې نه چې داسې پیکوړې پیدا کېږي خود به په شوق خوري انشاءالله کور ته ځان سره وړو ښه چا ته وایم ما ورندار دې په ما باندې یو د مازی خبره ته دا کوم چې بار هیوادونو والا غزوانان چې دلته نه تړي هر ولایت نه تل دی دلته زما دکان کې خوراک کړی دی زیات نه صرف د دې ساده پکوړې ډېر شوقین دي او ډېر ارمانجن دي چې موږ به یو ځل بیا کونړ ته ځو او سید نبی نه به پکوړې سید نبی استاد بس دا ذایقې دي ها دا وګوره ماشاءالله ډېر مزه ولې خوړه او ولې نه څنګه دی ماشاءالله ډېر ذایقه دار دي او خوندور دي لکه مفت او زګه خوندور دي مفت نه پیسې را نه رسته اخلي عادت ته ځان طرف وای چې پیسې د سره نه بیا کالین سي او دا را کالین نه لوخ در باندې انځي کالین لوخ او کالین ځان وړي یار څنګه چل دی ورګه تاسو سره کوي ولې مونږ یې ګټ ورڅو ځوان ډېر ځوان طبیعت انسان دی شوق دی ځکه مې سره ټوکې ډکارې وکړلې څنګه ذایقه څنګه اوس ماشاءالله ډېره خوندوره ذایقه ده او سید نبی ماما دکان ته د ډېرو لرې لرې ځایونو نه خلک راځي سید نبی ماما دکان چې دی چوکۍ بازار ولسوالۍ چوک او د کوم سپیشل چپس او کپی کوړه پلورنځي او جامداد مارکیټ هدا چې خبريال نه چې خبرونه مې هغه مګي خراب کړو اکثر غلطيږي باید ادرس غلط نه کی نه به تا ادرس ایډیټ خو کوي کنه ها د سید نبی ماما د دکان ادرس چې دی چوکۍ بازار ولسوالۍ چوک او جامداد مارکیټ سپیشل چپس او شربت پلورنځي هر وخت راشي او خېخې ذایقې وګورئ زم چې خلک چې خبريال نه دا چې خبرونه ویل شپه به وختي نه یو وخت ما کمنټري کوله ښه په یو رادیو تلویزیون کې ناست وم نو ما دغه هغه انټرکانټیننټل مې نشو ویلی انټرکانټیننټل دا لغات هو نه دا یو کب او چیشي و انټرکانټیننټل په نوم باندې کب او چیشي و هغه پخوا وختونو کې ښه داسې 2009 کې سر در کوم دا چې راغی دلته نو زه په سکرین ګورم چې دا لیکل شوی دی او همدغه کې هغه د امکان ټیټ دا شی کوم نور خو نه چې نه راځي اخر کې هغه زمونږ د تخنیکر والده ګورم هغه د خاندان چې په ما ته دا چی شی وي وای خو سفر د واجب خو نه تیر شته نه بل شي وي بل شي ورته یو کپ دی بس خلاص هغه سلی کې چې دا ولولې
نو خوشاله شوم سوال نه تاسو کې نه موږ به تاسو دلته ملمستیا وکړو کور ته را سره نه ځم دلته چې جوس هم تیارېږي چې تیارېږي کور ته سره نه ځو نه ما ته پته راځي چې تاسو خو خبرونه کوئ ما خام نه ځو کور ته ما خام ته بیا خو صحیح ده موږ هم خدمت کوي موږ په ګوړې خو په پیسې ورکړو صحیح ماما دې له ټول په ګوړې ورکړه ماما دې ټول پدونه پويږي ځاسم دار نشو نه دا ټول یو سره لګي معنی دې کاروس ها واړه چې مشمان چې دی کور کې دي کنه پلان کړی دی او دا څه به دا اختر په اول اورځ نه دی او کا ډیر دا خبره خو زمونږ دود دستور دی دا خبرې ګونه څه کې واسي ساره رامان په صبر کې زوینه مې پوښتنه کوم زوی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې فاهم جوړې مورته چیرته ده ګونر ګونر کې ده چکر راوځي ما ورته کور کې ده چکر راوځي دا کنه زای د کما کور دې کم ګونر کی کور دې ها ګونر کې ده هغه کر راغلي پلوانو کر راغلي دي دا غشي دا کور ملمانم چاته پریږي ولا پلار تا نیکه ده ها ډیره مننه کور دې ودان خوشاله اوسې زوی بس دغه چې زړورې خبرې کوو رښتیا وایه تل لپاره ښه دروغ مه وایه څه چې حقیقت هغه وایه صحیح دی ډیره مننه درنو ملګرو چې راسره وایي دغه برنامه تر دې ځایه تاسې وکتله دومره ښایسته ماحول جوړ دی ځوانان ورته ډلې ډلې راځي د بېلابېلو سیمو نه او دلته دغه پکوړې دي که جوس دی کار څه دي ځانګړي دي او سید نبي استاد خدای پاک همدغسې برلاسې لري بس دیو د جوس تیاري او موږ به یې ترېنه خورو تاسې راوځئ دغه ساحه بیا در باندې ګورم درنو ملګرو دا د ولسوالۍ چوک دی د څوکۍ ولسوالۍ او دا د سید نبي جوس پلورنځی دی کله چې ورته راځئ راشئ او د دغه جوس نه خوند واخلئ وړکیه څنګه یې څنګه یې املوکو جوس لري املوک سیزن خو جوس دې ها املوک سیزن خو نه د چی شي سیزن دی مړه ده ها خټکه ها کېله ده الوګانو جوس لري الګان نو جوس نه جوړي ولې جوړي دې نه ګوره رومیان جوس کله ایستره رومیان جوس چاګنیم تیستل جوس هم تینه دي دا نو خورلې شي دي تراشه زیات د چکنی د هغه وی زه د رومیان جوس در باندې سکم په خوان به اله مور شي د پودینې جوس کله سکره ها پودینې خود مسکره ها او نوم دې شي دشان جیشان د کوم ځای د څوکۍ ماشاءالله وراره ډېر ښایسته خبرې دې وکړې ما غوښتل چې ستا حوصله معلومه کړم او ډېر ښایسته پر مفهومه خبرې دې وکړې ډېر په ورین تندي را سره وغږېدلې کور دې ودان الله تعالی دې باعزته لره زنده‌باد درنو ملګرو له موږ سره پاتې شئ مخکې ورځو کونړ در باندې ګورو او که وتوانېدو د کوټکي بازار هغه شیرخانه چې ډېره مشهوره ده هلته هم ورځو راسئ بیا هم ستړي مشي درنو ملګرو بس روان یو کونړ ته پر لاره یو او عزیز استاد هم را سره دی عزیز استاد ګریوان دې لږ وتړه درانه هېوادوال به ګوري تا د ګرمۍ نه خلاص کړی دی او تا خو ځان ایر کنډیشن لګولی وراره وایي هغه زویه څنګه یې د ملک وراره را سره ناست دی زویه څنګه یې ښه یم ژوند چارې څنګه روانې دي ښه روانې وله حضرت پکول څنګه ښکاري ښه ښکاري اوله کې دې وشرمول زما نوم دی وراره کېښودو نو ولې وراره هم بد لفظ خو نه دی کړی ما ویل که زما هغه د دې زوی نه دی تسل اتل یا تسل هماغه وایي خو دا چې یو که ته وې ولې بد خو مې ته نه ویلي ولې زه غوسه کېږي ولې به غوسه کېږو ته چې غوسه نه شي مونږ نه غوسه کېږو که نه تراله دا میک درنو ملګرو بس دا د کونړ ته روان یو او د کونړ د جنتي منظرې نه به خوند اخلو او خوشحاله یو چې دغه جنتي وطن الله تعالی زموږ په برخه کړی دی او ورزونه دا وګورئ دا جنتي ماحول وګورئ دا منظرې وګورئ څومره ښایسته وطن الله تعالی را کړی دی بس الله تعالی دې ټول ودان لري چې تاسې زموږ خپرونې ګورئ او موږ ته مینه راکوئ کور مو ودان خوشحاله اوسئ مخکې ورځو هلته به بیا خبرې اترې کوو د خیره
درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ په خیر راغلی نارنګ ولسوالۍ ته راورسېدلو هغه سیمه چې د ښایستونو ښه پرېماني ده دلته درمان صاحب زما نږدې ملګری دی ده سره مخ شول د دوی ملګري دي ده سره خبرې اترې کوم د دغه اوسني وضعیت په اړه ترنه پوښتم چې ډلې ډلې ځوانان په خپل هیواد کې ګوري په خپل وطن کې ګوري په خپله سیمه کې ګوري دغسې یو تفریح ځای ورته برابر شوی دی د اختر ورځې شپې دي او څنګه احساس کوي او څومره دغه ژوند ورته سکون وربخي سلام درمان صاحب ستړی مشه په خیر راغلی علیکم سلام مخلص صاحب تاسو ته سلام او ستاسو د چینل له طریقه ټولو لیدونکو وطنوالو ته هغه چې له هیواده بهر دي کو په هیواد کې داخل دي سلامونه او د لوی اختر مبارکي وړاندې کوم له تاسو ډیره زیاته مننه چې کونړ ته راغلی او د خپل وطنوالو لپاره هغه کوم څه چې هغه لازم دي وطنوالو ته د وطن یا هغه مسافر وطنوالو ته د وطن هغه مثبت انځور خپروي ډیره مننه چې کونړ ته راغلی سلام ستړی مشه ته په خیر راغلی شکر دی الحمدلله زه خو دې پیژنم زما لیدونکي دي هم باید وپېژني نوم مبارک استاد جواد یم او د همدې سیمې اوسېدونکی یم همدې سیمې اوسېدونکی ورور ته ورځو مهرباني نوم مبارک نوم امین شاداب دی د همدې ځای اوسېدونکی یم شاداب امین شاداب څنګه و چې شاداب یم سلام مې واخله ما ویل زه بخښنه غواړم شاداب څوک دی هغه بیت خو ما ګډ وډ کړو خو همداسې چې یو ستا دی تو وایه چا چې هېر کړی یم تل راته هغه یادوي زما په شان د خپل زړګي نه په عذاب څوک دی ما ورته ولیکل شاداب یم سلام مې واخله هغه ویل زه بخښنه غواړم شاداب څوک دی واه 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 بالکل هغه نو شفیق شاداب دی فکر شفیق الله شاداب او بالکل ډېره مننه درمان صاحب په پیل کې ما خبرې وکړلې چې ډېر ښایسته ماحول جوړ دی ډلې ډلې ځوانان راځي د بېلابېلو ولایتونو نه د بېلابېلو ساحو نه دغه جنتي وطن له منظرو نه خوند اخلي او د دې تر څنګ بیا د اختر دغه خوښي یو بل سره لمانځي دلته تاسې ګورئ شیرخانه ده او بېلابېل ځوانان راځي خپل ملګرو سره یو ځای ناست دي دغه صحنه د څومره سکون بخشه ده تا دپاره یقینا مخلص صاحب د ځوانانو لپاره ډېر یو ښه تفریح ځای دی او د مزې دا دی ځکه ده چې په لاره کې داسې قرار لري کو له کندهاره څوک راځي یا له ننګرهاره راځي پورته د کونړ نورو سیمو ته ځي دا ځای په لاره کې دی حتمن دلته یو دمه جوړوي تر ټولو هغه مثبت پوینټ چې دی دلته د ډېرو ځوانانو د هجوم او د راتلو مثبت پوینټ چې دی هغه امنیت دی او لله الحمد نن سبا د افغانستان هغه هر ګوټ ته چې سړی ځي یو سړی د کندهار نه را روانېږي او لکسس موټر ورسره تر 1,400 پورې موټر ورسره او ځي د نورستان په غرونو کې شپه کوي بېخاره بې ویرې نو دا لکه هغه ټول کریډټ موږ امنیت ته ورکوو دولت ته ورکوو چې مطلب په دغه برخه کې نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کوي او د هېوادوالو لپاره امنیتي فضا رامنځته کړې ده نو چې کله امنیتي فضا موجوده وي دا طبیعي خبره ده چې ځوانان به میلې کوي خوند به اخلي او هغه خپل اخترونه خوشحالۍ به لمانځي اختر دې له کومه پیل کړو تر کوم ځای دې را رسولی نو اختر خو داسې و چې هغه اوله ورځ خو داسې عموما کې چې په قربانیو کې مصروف او تر ماسپښین هر سړی په خپله خولو کې ډوبي او هڅه دا وي چې زر زر دغه کار خلاص کړي نو اوله ورځ زموږ هم د معمول په څېر باندې په قربانیو کې تېره شوله بیا نن ورځ چې وو په کور کې د مېلمنو سره تېره شوه تمن مشرانو ته مېلمانه راځي والد صاحب ته زموږ ملګري دوستان راځي نو هغې کې وو نن مازدیګر هم لکه اختر پیل کړی دی راوتي وو د ملګرو دوستانو سره لا هم ځینو ملګرو ته منتظر وو زموږ د جواد صاحب نن یو نوی اختر کړی بل مال یې حلال کړی دی نو بېګاته بنډار د خیره د ده سره دی او هغه لکه زموږ نن اختر پیل شوی دی نو تاسو هم خدای راوستي یاستئ تازه مال ته زما خوش قسمتي به ووایم زه باوري یم چې انشاءالله د اختر په ورځو کې به مخلص صاحب کونړ ته راځي مخکې نه باوري یم خوشحاله وي چې سره مخامخ شو الله دې ونازو شاداب صاحب چې کړی کنه د دې نه به واورو شاداب صاحب اختر دې څنګه و ولا اختر خو تر دې قسم مکو ساده خبره قسم به بګینګي نه کې کلام مونږ به الله په نوم باندې کې کلام جوړو دا غوړه خبره او نو څنګه دی اختر دې څنګه پیل کړ اختر تر دې د مخ روان دی او شکر دې دامن فضا ده او داسې یو ځای لرو چې ډېری خلک دلته راټول دي خوشحاله دي خپل سات تېروي ملګري انډیوالان د نور ولایتونو نه خلک راځي تا د برکه مېلمانه راغلي وو که نه ستا مېلمانه مونږ خو د خپل ملګري چې کوم خپل منځ کې ګرځو د شاداب صاحب په اړه به داسې خوشحالۍ به دی وایم ځکه ډېر کم عمر لري د ننګرهار پوهنتون اقتصاد پوهنځی لوستی دی او خوشبختانه اوس د افغانستان بانک کې د کابل بانک کې البته کونړ کې دنده لري نو تېره ورځ ډېر سخت ستړی و ما ورته زنګ وکړم چې راځه خیاط ته ځو کالي او شیان راواخلو دوی ویل چې وروره د شپږو غرفو نه 80 میلیونه افغانۍ توزیع کړي دي معاشات هم ورکړي دي نو ډېر زرې یې که نه نو ما چې لکه دا یو لوی خدمت دی ځکه هغه
معاشات د 2 میاشتو ډبل حواله شو او دوی نو بیچارهګانو په کونړ کې ډېره سخته تېره کړله او داسې و چې هغه ویښتې هم نه و جوړ کړي نو فکر کوم چې نن یې سقاوه کړې ده او نن یې اختر پیل کړی یاره زما په خیال خو اوس هم نه ده کړې هسې ورته کریډټ مه ورکوه ګیره حساب چې دی هماغسې برابر کور کې لکه چې خواري کړې ده کور کې خواري کړې رښتیا له اخره کې ویلې ښه ایمرجنسي حالت دی. 6 میلیونو کې به د 6,000 خو ماته راوړی وی اختر کالي به وایي 6 میلیونه کې 6,000 روپۍ زما 6 په تاند وړله 20,000 روپۍ نه کې 20 په پرېږده دا 6,000 خو کېدل که نه نو دا خو داسې د دولت روپۍ دي. موږ هم د دولت یو نو موږ د چا یو موږ کله ویل چې موږ د استرالیان راغلي موږ هم د دې دولت یو نه خو دولت خو یو ځانګړي خلک دي. ولې موږ ځانګړي نه یو لکه دی وایي چې تاسو دا موافق یو استاد او بالکل ځانګړي خلک یو موږ ځانګړي نه یو نه دولت خو چې مالدار دی پیسې لري موږ یې لرو باید موږ ته راکړي موږ د دولت مامورین یو او دولت که پریمانه سینه لري خو زمونږ په هغه معلومه برخه چې ده کوم اندازه باندې کار کوو موږ ته به یوازې هماغه مزد راکول کېږي هماغه بدیل به راکول کېږي نو بانک کې هر څومره ډېرې پیسې خو د دې بیچاره نه دي. شاداب صاحب مې لږ ګړولو مالې څه وایي که نه مالې اوس به جب ته لاس کړي چې همواله مړه 6,000 روپۍ باندې دا پیسې نه د اقتصاد مسؤلین یا د اقتصاد نه فارغ عموما نشي چې هغه په اسانۍ جب ته نه لاس لړمانې ساتلي جبونو کې او لکه دی ورسېدي چې او رښتیا راته وایې ښه کیسه خو دې کوله چې داسې دي او هسې دي که نه خو دا راته چې دا خرچه چا کړې وه چې 3 وړه یو رنګ جامې یو رقم واسکټونه کړي یاره لکه د ملګري مخامخ دي او زه دوی ته بار بار وایم چې په ډله کې یا په ملګرتیا کې یو کس دی چې هغه ملګري پرې راټولي نو دا چې مازدیګر شي زه ځان لږ مخکې فارغېږم د خپلو مسؤلیتونو نه نو زه دې ټولو د تماسونو ټولو سره کوم ملګرو سره چې راځئ پلانکي ځای ته ځو هلته کینو دلته کینو نو د دې کالو د انتخاب لپاره ما ورته ویل چې ما ځو او اختر ته ورځې لږې پاتې دي باید یو کالي انتخاب کو چې لاړو بیا ټولو دوا په هغه سپین کاټن کپړو کړه چې نور ملګري هم دغه لا نه دي رارسېدل ټوله یو شانې کړي بیا چې کله لاړو واسکټونه هم جوړول خبره ده زه لږ شاید قطع کومه زه خو د ملګری یم بالکل زما جوړه به مې ایښي بالکل اتمن کومه ده نو لکه دا اوس چې داسې ځو ستا جوړه تا به لا مرکه نه یې خلاصه کړې ستا جوړه به تیاره شوي ما په دې کار خو ډېر د دې واده و ښه نو اول خو د رښتیا تېر شوی واده بیا مبارک شه د دې واده ما ورسره ګپ لګول یاد به دې شي ما ورته ویل مالې موږ درځو موټر سپیشل کوو دا کوو زه خو هسې نه م راتلم زه خو دا مې په ادابو مالې څنګه به شي کرایه دا واغه ما ته یې ورو څه ته مې ماغزه خورې خو که راځې وایې زه به موټر درولېږم خو نور مې ماغزه مه خوره که نه په دې شان یې نو خطه کړه دی ماشاءالله الله تعالی دې همداسې لري کیسه دې اوس کوه نو بیا ملګرو ته مې ویلې ما چې کپړه چې دوی کله خوښه کړله ټوله مو غوڅه کړله یعنې په اصطلاح کټ هم کړله جوړې هم کړلې یو ملګری هم په زابل کې وظیفه لري د هغې هم سره واخیستله ما د ویې وړله دغه خیاط یا درزي ته ناپونه هغه ملګري م راولېږل او کالي تیار کړه بیا لاړو د واسکټو انتخاب ته نو د واسکټونو ټوټه چې انتخابوله د یو رنګ راغستی هغه بل ملګري ویل چې تور رنګ به ورسره وکړو ما ورته ویل چې مطلب زه یو رنګ انتخابوم نو بیا دا رنګ چې و دا ما انتخاب کړ ځوانانو رنګ دی لکه ځوانانو رنګ دی نو خدای دې وکړي چې ته خو ځوانانو کې نور نه راځي بس دی نه لکه ځوان ځکه چې واده دې وکړو بس دی نو ځوانانو څه ته ځان ته ځوان نه زه خو نه یم نه یم ما خو پرېږده زه خو تېرې زمانې نه پاتې یم بیا زه ډېره مننه درمان صاحب زه هغه چا سره ډېر ګپ لګوم چې زما پې زړه اوبوس کړي او زه پوهېږم چې دا د ګپ برداشت لري هره برخه کې چې چا سره ګپ لګوم یا زه ورسره غږېږم د هغه برداشت ته زه ګورم واسې غږېږم شاداب صاحب نور څنګه یې بس شکر الحمدلله حالات صحیح دي انشاءالله چې بیخي قرارې ده نن خو د استاد خواته ځو که نه او استاد خو موږ دعوت کړي بیګا ته او تاسو هم خدای راوستلې نو دا زموږ لپاره یو د خوشحالۍ ځای د ویاړ ځای وي چې دلته کونړ ته تاسې راغلی سئ موږ مو مېلمه پالنه وکړو موږ سره لاړ شئ هر کله راشئ کونړ ستاسې خپل ځای دی درمان صاحب ما سره ډېری وخت مخکېږي او زه ورته دا یوه خبره کوم چې که د ځان قدر ګوري یو ځل دې خلک کونړ ته راشي ته ما مخکې ویلي چې کله هم زه راځمه کونړ ته یعنې ما ته په خپله کور کې دومره قدر نه میلاویږي نه دومره قدر ما ته څوک کوي لکه څومره چې د کونړ په دنګو غرونو کې او داسې ځایونو کې چې د بانډو ځای نه هلته ورځم هلته ما ته قدر کېږي یا مخکې ورځو کې زه ایلګل درې ته ختلی وم ایلګل درې ته ختلی وم داسې ځای و چې موږ 2 ساعته پیدل مزل کړی و چا ته لاړو هغه خوراکونه چې راته برابر کړل زه ورته حیران وم دا خو موږ ښار کې نشو برابرولی هغې ویل مېلمه دپاره موږ دا ساتلي چې د خدای پاک اوس مېلمه راولي چې ورباندې وخورو وایي ستا احسان موږ منو زموږ احسان ته مه منه ما ورته د دې اخلاص د دې مینه د دې دا شفقت وګورئ تاسې قدرمن خلک یاستئ او هغه موږ یو متل کوو چې تور توتان او له تاسې قربان نو موږ د دغه میک له طریقه
نور وطنوالو ته ډاډ ورکوو چې کونړ ستاسو خپل ځای دی او خصوصا زه ملګري ټول ځوانان د کونړ د ټولو ولایتونو د ملګرو په خدمت کې یو زموږ دیرې غریبانه زموږ به د خټو دیرې دي یا مطلب چې پاس په لرګي پراته دي محلونه نه دي خو مطلب د هغه مینه او اخلاص چې دی هغه پکې ستاسو لپاره شته دی خدای تاسو وخت راولي او موږ خوشحالیږو دا زموږ ملګري چې دي د نورو ولایتونو میلمنو ته ډېر خوشحالیږو کو په زمونږ د کونړ هغه امنیتي ځواکونه هم دي د نورو ولایتونو د میلمنو سره داسې یو برخورد کوي موږ مازدیګر داسې کته تېر شوي سپین جومات ته نو هلته د امر بالمعروف محتسبینو نو څه ځوانانو شو البته شوخي کوي ځوانان دي نو ما ورته ویل امیر صاحب میلمانه دي نو کور یې ودان هغه زما خبرې ومنله او هغه ځوانانو ته ویل چې مطلب د دغسې یو دغه نه بیا ځان وساتئ او نور ځای خپله میله وکړئ خپل چکر ووهئ ډېره مننه نو کونړ ستاسو خپل کور دی او هر وخت راشئ موږ خوشحالیږو درته او هر کله راشئ راتلم په لیمو الله تعالی مو ونازوه شاداب صاحب خدای دې باعزته لره خوشحاله اوسئ استاد محترم له تا ډېره مننه بس تاسو هم ډېره مننه چې کونړ ته راغلی او انشاءالله بیګا ته به زما میلمانه یاستئ کوم ملګري چې هغوی سم تماس وکړئ او همدلته یاستو بېرته شپې ته همدلته راوځو انشاءالله زه قسمت چې کوم خو وړلو نو بیا ورسره وګورو هڅه کوو چې تاسو سره پاتې رب راوستلی او تایر قسمت دی ډېره مننه خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه درنو ملګرو چې راسره وئ دغه برنامه مو وکتله له سپین جوماته تر دې ځایه راورسېدلو د څوکۍ همدارنګه د نرنګ او د سپین جومات هغه ښایستونه چې تاسې نه ولیدلي هغه مو ولیدل هغه میلهوال چې په دې وروستیو کې کونړ ته راغلي دي او د کونړ له جنتي منظره خوند اخلي او دغه جنتي منظر ته راغلي دي د هغو سره مو خبرې اترې وکړې د کونړ په اوسني اوضاع راسره خبرې اترې وکړلې دلته له ځوانانو سره وغږېدو د دوی هغه میلمه پالنه مینه شفقت مو ولید په رښتینې معنا باندې دوی اتلان دي او د دې سیمې ګلان دي الله تعالی دوی راته ودان لري ډېره مننه چې راسره وئ دغه برنامه مو تر وروستیو شیبو ننداره کړله زه محراب ګل مخلص او همدارنګه عزیز ارمان ستاسې له درانه حضوره رخصتېږو تر هغه چې یو ځل بیا ستاسې درانه چوپړ ته حاضرېږو تاسې ټول په لایزال څښتن ته لاس پارو هر چیرې چې یاست د ژوند په ټولو چارو برلاسې اوسئ تر بیا ښې چارې د الله په امان سلامونه درنو هیوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ زه محراب ګل مخلص ستاسې په خدمت کې